بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو او اوریدونکو ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن د 23 د مارچ کال 2016 چې د دوشنبې ورځ سره سمون خوري ستاسو خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې موضوعات زما سیمه ییز د افغانستان او پاکستان د جګړې او د بیا جګړې د ګرمېدلو مسله ده. همدارنګه د ایران او د امریکا شخړه او د ډونالد ټرمپ او د اروپا ترمنځ فاصلې او نوې تازه کړکېچونه دا مهم پیښې دي او مهم نور ټکي به دلته وي. حتما برنامه وګورئ لپاره دې چې تاسو به کېدای شي ممکن داسې خبرونه لاس درشي چې بل ځای کې نه اوسي. د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د کړکېچ مسله دا ده چې اوس هم د دواړو خواونه یو په بل دغه روان دی، خو افغانستان هماغه اوربند چې د اختر کړی و 3 ورځې خپل په واده او په تعهد ودرېده، خو پاکستان په دې 3 ورځو کې هم خپل په واده او تعهد ونه درېده او افغانستان یې د اور لاندې نیولی و. د پاکستان وزیر دفاع ویلي دي چې موږ اوربند کړی و، اوربند وخت پوره شوی دی او ممکن موږ په افغانستان باندې بیا بریدونه وکړو. خو دا وزیر دفاع دومره بې خبره دی چې دا 3 ورځې د اختر او اته د روژې داسې ورځ نه وه چې دوی برید نه یې کړی، نو بنان دوی کوم اوربند کړی و، د کوم اوربند احترام دوی کړی دی. همدارنګه په دننه خیبر پښتونخوا کې د مجاهدینو عملیات ورځ تر بله تقویه شوي، قوت یې اخیستی دی. خیبر پښتونخوا په بلوچستان کې بریدونه ترسره شوي دي. همدارنګه د اختر په ورځو کې مجاهدین د خپل سیمو نه ښار خواته او عمومي سړکونو خواته راکوز شوي دي. د سړکونو امنیت یې تر لاس نیولی دی، موټرونه یې چک کړي دي، د خلکو سره خبرې کړي دي او دا یو نوع خپل هغه مظاهره یا تظاهر د قوت کړی دی لپاره دی چې دوی کولی شي سیمو ته راکوز شي، بې له دې نه چې د پاکستان د پوځ یری یا د پاکستان د برید یری او دوی د خلکو په منځ کې ګرځي، خلکو سره خبرې کوي او خلکو سرورو اعتماد د دوی باندې زیاتیږي، ځکه چې پخوا خو دوی ته پاکستان حکومت دا ویلي دا ترهګري ډله ده، نو دوی به یې بدنامول او په دې رقم سره دوی په منځ کې فاصلې دا کېدلې. اوس مجاهدین دا کوي چې راکوزیږي، خلکو سره خبرې کوي، ښار کې دغه حالات ګوري، د په حساب د نرخ و نوا پوښتنه کوي، د خلکو نه د حالاتو پوښتنه کوي، موټرونه چک کوي. دا خود به خود یو انټراکشن یا تماس په منځ د مجاهدینو او د خلکو کې پیدا کوي چې هغه کم ترس او بیم د خلکو د مجاهدینو نه دی هغه له منځه وړي. همدارنګې په نړیوالو موضوعاتو کې راځو د ایران او د امریکې ترمنځ د جنگ هغه حالت ده چې ښکاري دا چې اسرائیل او امریکا لګیا دي دغه جنگ بایلي او ایران لګیا دی قوت اخلي او برلاسي کوي، ځکه چې د ایران هوایي سیستم دفاعي سیستم کاملا له منځه تللی دی. ایران هغه خپل دغه چې د ایران برتري ده او د اسرائیل خپل هوایي سیستم کاملا د لاسه ورکړی دی او خپل د هوایي حریم نه دفاع نشي کولی، یعنی اوس ایران د هغې په هوایي حریم باندې برتري ترلاسه کړی دی او دغه کوي چې اوس کوم ځای چې ایران غواړي هغه وهي. بل خبره دا ده چې ایران وایي چې تر اوسه پورې دوی خپل د زړو میزایلونو دوی نه استفاده کړې ده او د عربي ممالک او اسرائیلو دای پې وهلي دي. دا دویمه دور د دوی دی چې دوی اوس شروع کړی دی، ځکه فکر کوم دوی د صادق څلور اویاومه دوره د عملیاتو روانه ده او په دې 4 کې 450 عملیات دوی په زړو میزایلونو او په دې باندې کړي دي چې هغې کې دوی وایي چې 200 میزایله او 3600 دغه چې و بې پیلوټه جهازونه یا ډرون دا پخواني دوی استعمال کړي دي. اوس چې دوی دویمې مرحلې ته چې اوس د اسرائیلو فضای کاملا له کاره ایستې ده او د هغې کنټرول پې ختم شوی دی، اوس دوی هغه میزایلونه استعمالوي چې ایران وایي چې دوی په دویمه مرحله د خپل د عملیاتو کې په حساب ورننوتي دي او هغه به دوی به خپل د عملیات پیاده کوي، یعنی د اسرائیل مهم ځایونه به وهي بې له کوم مشکل نه، بې له دې نه چې زیات میزایل استعمال کړي، بیا زیات ډرون استعمال کړي، چون فضا د هغوی اوس آزاده شوې ده، نه امریکا او اسرائیل د هغې دفاع نشي کولی، د هغې
دغه دفاعي سیستم چې دی هغه له منځه تللی دی، نو د لپاره دوی په ډاډه توګه اوس په هغې باندې خپل عملیات انجاموي. همدارنګې په اروپا، استرالیا، جاپان، کاناډا، انګلستان، ایټالیا، جرمني، فرانسې د ټولو ویلي چې هغوی د امریکا په دې جنګ کې نه غواړي چې داخل شي، او دا چې ډونالد ټرمپ دوی ته ویلي چې دوی باید راشي او د تنګي هرمز دا تنګی چې دی دا باید را پرانیزي، ځکه چې دوی ویلي چې ما کار تمام کړی دی، صرف د دوی تنګی پرانیزي. دوی دا ورته رد کړی دی او ویلي چې دا د مرګ لوبه چې ده ولې امریکا خپله نه کوي چې د تنګي هرمز ته د خپل پوځ نه لیږي چې کار یې تمام کړی دی، خو تنګه د هرمز دې ونیسي. نو دا په دې لپاره دا خبره وایي کوي چې دی غواړي زمونږ پوځ هلته ولیږي، هغه ووژني او خپله بیا اخر کې اعلان د کامیابۍ وکړي. نو موږ دا دغه د امریکا نه منو. بله خبره دا ده چې دلته امکانات موجود چې اروپا د امریکا سره مرسته کړی وای، خو د امریکا دغه وخت کې دغه برید په اروپا باندې چې د بیا یې ورته وویل چې که ما سره تنګي هرمز کې مرسته ونه کوي، ممکنه ده چې زه د ګرینلند ځمکه تاسو نه ونیسم، که په زور یا په رضای په هر رقمي دا درنه ونیسم. دا بیا د دوی منځ کې لویه فاصله پیدا کوي، او دا فاصله باعث د دې کېږي چې دوی د امریکا طرف ته لاړ نشي، او امریکا دغسې چې یوازې ده یوازې پرېږدي، او په دې یوازیتوب کې امریکا لګیا ده لوبه بایلي، او ایران برتري پیدا کړې ده، جګ لاس یې پیدا کړی دی. همدارنګې په دغې نورو خبرونو کې دا دي چې اسرائیل د ایران په دغې باندې حمله کړې ده، د ګیس په زیربناو باندې مرکز باندې چې هغه په ساوت پارس باندې یادېږي، یعنې په جنوبي سیمه د ایران کې دا دغه کېږي. او د سره بحر هغه غاړې ته یعنې مخامخ ایران ته د قطر دغه دی د همدغه کوی، ځکه چې دغه کوی د ګیسو چې کوم یو دی د ځمکې لاندې د اوبو لاندې د بحر سرخ لاندې چې دی دا د قطر او د ایران ترمنځ مشترک دی، یعنې کوی یو دی، خو دې ځینه پکې دغه کړی دی، لاره یې جوړه کړې، سوری یې جوړ کړی دی، تېنه راوباسي، دوی د ده غاړې نه کړی دی، کوی یو دی، دواړه تېنه اخلي. دا دې ته نشي ویلی چې دا زما دی، ځکه د دې خپل په ملک نه خو پکې لاره ایستې ده او هلته دا موجود دی، او د خپل د ملک نه پکې لاره ایستې ده، منځ کې د ریډ سی دی، یعنې بحر سرخ یا سور بحر، نو دا منځ کې دی. نو دوی بیرته ایران حمله کړې ده، د قطر په شمال کې دغه کې دا د راس اللفان مرکز یې ورته وهلی دی، او د دې رقم ته دواړه که چېرته دوی دغه وکړي، نو ډېر وخت به د ګیس نړۍ ته نه لاسته ورځي، او ګیس به په نړۍ کې ډېر زیات قیمته شي، او ممکنه ده چې ډېر ځایونو کې خلک خپل دا پخلی مخلی دا شیان پرېږدي، بالخصوص به همدغه اروپا کې موږ چې اوسېږو داسې حالت به راشي کېدای شي موږ به دا بل نشو ورکولی، ځکه که فرضاً بل 600 پاونډه میاشت رسېږي، بیا هغه موږ غوندې دغه کسان توانایي د ورکولو نه لري. په دې اساس باندې دا ستونزه د دې نه جوړېدونکې ده. دا دغه چې دی د ذخیره د ګیسو د قطر او د ایران ترمنځ چې دی مشترکه، دا 50 تریلیونه متر مکعبه سکویر فیټه دا دغه لري، ګیس لري 50 تریلیونه، یعنې 1 تریلیون زر میلیارده دی. نو په دې اساس باندې او د دې دغه چې کړی ساحه چې ده 9200 سکویر فیټه د لاندې د ځمکې ویده ساحه ده چې دا په دې کې دا ګیس موجود دی. همدارنګې دا چې موږ وایو چې امریکا ولې جنګ ته نه رادانګي، او اوس کوم هغه غورې کولی چې زه به قوا راکوزوم او زه به فرضاً تنګه د هرمز دا کوم، اوس وایي تنګه هرمز د عربان او اروپایان خلاص کړي، د هغې ځان ته یو دلیل دی. د دې یو کښتۍ وه یا یوه کشتۍ وه چې د امریکا نه را روانه وه، او د دې د میزایلونو د راکټونو ضرورتونو د رفع لپاره دا ډکه وه. په دې کې 10,000 دانې دفاع هوایي مختلف راکټونه وو، چې داسې راکټونه هم پکې وو چې 800 دانې فرضاً پکې وو، چې هغې هر یو قیمت 15 میلیونه ډالر دی. داسې میزایل هم پکې شته چې هغې هر قیمت 15 میلیونه تر 50 میلیونه ډالر دی.
داسې میزایل هم پکې شته چې 3.5 میلیونه ډالر دي، فرضاً 400 دانې وي پکې، داسې میزایل 3.5 میلیون ډالر ارزښت لري. د دې کښتۍ نوم دی رابرټ ای پیرس. رابرټ ای پیرس دا د ده نوم دی، او دا په 21 د مارچ کې ایرانیانو دا کښتۍ ویشتله. 2 میزایلو باندې وار وکړه، هغه 2 میزایله د دې څنګ کې چې دفاعي کومه کښتۍ روانه وه هغې مخه ورته ونیوله د 2 میزایلو، خو په مجرد چې 2 نور میزایله راغله د هغې مخه کښتۍ ونه شو نیولی، په دې کښتۍ ولګېدل، دا منځ کې 2 نیمه شوه او په ظرف د 14 دقیقو کې دا د اوبو لاندې لاړه او غرقه شوله. په دې اساس سره د پیټرایټ میزایلونه، کروز میزایلونه، دافع هوا نور میزایلونه چې انواع مختلف په دې کښتۍ کې وو دا ټول له منځه لاړل. ویل کېږي چې دې کښتۍ کې دا 10,000 دانې میزایلونه د دې ټولو قیمت مجموعاً 58 میلیارده ډالره وو، او دا دغه اسلحه وه چې دغه دلته چې سیمه کې څومره کښتۍ دي لکه 4 غټې او د هر غټې سره 15 وړې او اضافي نورې په حدود 10 یو پیره که دی نه ډک شوي وی او دی دا مصرف کړی وی، بیا یو پیره بل هم ډکېدلی شو، یعنې تر هغه پورې چې دی دا مصرف کو بله کښتۍ په لاره کې وه چې هغه 3 هفتې بعد را رسېږي، یعنې دا د 3 هفتو لپاره دی مصرف و. 3 هفتې بعد بله کښتۍ را رسېدله. دا کښتۍ چې اوس غرقه شوله او بله کښتۍ 3 هفتې لرې پرته ده، نو دلته اوس اسرائیل او امریکا سره د دفاع لپاره میزایل نشته، د ده لپاره لیټولارد نه کار اخلي او دا موضوع لږه شاته غورځولې ده چې مبادا دلته ایران په دې دانې شي، خو ایران په دې پوه ده، کښتۍ ورته وهلې ده او د دې 126 تنه کارکوونکي چې هغه ته د هلیکوپترو په ذریعه باندې نجات ورکړل شوی دی. خپله کښتۍ کاملا د اوبو لاندې شوې ده او غرقه شوې ده. همدارنګې 2 ورځې مخکې ایرانیانو د فتح نمبر 2 یا دویم فتح چې د 14 نه تر 15 موخ سرعت لري، یعنی د سرعت د ضد اواز سوپرسونیک میزایلونه ورکړي وو چې دا د دې په مقابل کې د اسرائیل 10 دفاعي هوایي دغه د انټرسپټرونه راغلي وو 10 ځانې، او غوښته دا ده چې خو هغې کار نه دی کړی، دا په کمانډ سنټر یعنې مرکز د قومندې باندې لګېدلی دی. د فول دغې کور او دغه د منځه وړی دی دفاعي کمپاوند نه، یعنی فل کور چې هغې درلوده چې دا کمپاوند به نه لګي دفاعي، هغه د دفع کړی دی، او دلته 7 نظامي جنرالان د اسرائیل وژل شوي دي، او تعداد زیات نور عادي واړه سایمنسبان هم دلته موجود او هغه هم له منځه تللي دي. او په دې رقم سره ایران خپل هغه سوپرمسي د فضایي په دې باندې کړی دی چې اوس د دې دافع هوا سیستم کار نه کوي او د ایران په مقابل کې فلج ښکاري. همدارنګې بل خبر دا دی چې ایران په ډیګو ګاراسي کې چې کوم برید شوی و او هغه ما خپل هم تاسو سره راپورټ کړی و او په نړیوالو خبرونو کې مې ویلي چې هغه د ایران ویل کېده چې بوشهر 4 میزایل تللی دی او ډیګو ګاراسي یې 4000 کیلومتره لرې چې دا وهلې ده. اما نن ایران اعلان وکړ چې ما ډیګو ګاراسي نه ده وهلې او دا فالس فلاګ دی، یعنی د دروغو دغه د حمله ده د بل چا د خوا نه ده، صرف د لپاره چې ډیګو ګاراسي جزیره چې ده د انګلیسانو ده او قوا پکې د امریکایانو ده، د ده لپاره چې انګلیسان مشتعل کی چې د خپل هغې جزیرې نه دفاع وکړي، دا کار دوی کړی دی، د امریکا په دغې باندې کې خپل امریکایانو حمله کړې ده او دا مګرم ایران دا رد که او په دې اساس باندې فکر نه کوم چې انګریزان مشتعله شي، ځکه چې په قبرس کې د انګلستان په مرکز باندې چې امریکایانو برید وکړ بیا ایران هغه رد کړ، نو په دې اساس باندې انګلیسانو په جنګ کې د مداخلت ونه کړ. بل خبر زموږ نن دا دی چې عربستان د ایران نظامی اتشه یعنی نظامی دیپلوماتی چې دی سره د معاونې او سنور دیپلوماتانو د خپل خاورې نه ایستې دي او هغه په دې دغه ایستې دي
چې چون دا نظامي اتشه دی په دې نه دی توانېدلی چې خپل مملکت ته قناعت ورکړي چې پر عربستان سعودي باندې برید ونه شي او چون دا بریدونه شوي دي دوی اتشې نظامي خپل د خاورې نه ایستي دي او ملک بدر کړي دي او دی ویلي چې دوی د ایران په دې حملو چې په عربستان سعودي باندې کوي په دې باندې دوی اعتراض لري او دا دوی وایي چې د نړیوالو قوانینو خلاف دی اما هیڅکله دوی دا نه وایي چې دوی دا پردي قوا چې خپل په خاوره ساتلې دا هم د اسلامي قوانینو خلاف دی او هم د نړیوالو قوانینو خلاف دی نو ته هغه مه پرېږده چې تا باندې څوک برید ونه کړي چې ستا د خاورې نه بل چاته برید کېږي نو خلک خو به ستا په مقابل کې ودرېږي عربان یو طرفه قضاوت کوي په دې چې دوی ملامت دي او تاریخ به هم دوی ملامتوي ځکه دوی غلامان دي او غلام چې دی هغه ازادي نه لري نو د لپاره بل څوک اوس دی د ازادي ورته اخلي نو دوی خپل هغه ازادۍ لپاره هم حداقل خوشحالي نه کوي دا زموږ د نن ورځې برنامه چې تاسو دلته وړاندې کړه هیله د برنامه وګورئ خوا کې دوستانو سره شریکه کړئ تر بل برنامې چې بیا ستاسو حضور ته حاضرېږم تاسو په لوی پروردګار د عالمینو سپارم وما علینا الا البلاغ